بسم الله الرحمن الرحیم. ایا پوهیږئ چې ولې الله تعالی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره ستر نعمت بللی دی؟ په دې آیات کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت څلور سترې دندې بیانوي: قرآن، تزکیه، حکمت او هغه علم چې انسان مخکې پرې نه پوهېده. تر پایه یې واورئ، ځکه دا آیات زموږ د ژوند د بدلون لپاره ډېر ښکلی پیغام لري. او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې را روانې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې در ورسیږي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ژباړه: لکه څنګه چې موږ ستاسو په منځ کې د تاسو څخه یو رسول در ولېږه چې زموږ آیاتونه پر تاسو لولي، تاسو پاکوي، تاسو ته کتاب او حکمت درښیي او هغه څه در زده کوي چې تاسو پرې نه پوهېداست. د دې آیت شان نزول هغه دا و. دا آیات د سورة البقره د هغو آیاتونو په لړۍ کې دی چې الله تعالی پکې مؤمنانو ته خپل ستر نعمتونه یادوي. الله تعالی مسلمانانو ته یادونه کوي چې د هغوی په منځ کې له خپل قوم څخه یو رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورولېږه. هغه صلی الله علیه وسلم خلکو ته د الله آیاتونه تلاوت کړل، هغوی د شرک او بدو اخلاقو څخه پاک کړل، قرآن او حکمت یې ورزده کړل او داسې علم یې ورکړ چې هغوی مخکې پرې نه پوهېدل. نو دا آیات موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت ستر نعمت را په ګوته کوي. د دې آیات تفسیر مفسرینو داسې کړی: یتلو علیکم آیاتنا، رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته د الله تعالی آیاتونه تلاوت کول، یعنی د قرآن زده کړه او اوریدل د انسان د هدایت بنسټ دی. ویزکیکم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د نفسونو د پاکوالي لپاره راغلی دی. یعنی انسان باید له شرک، کبر، حسد، دروغ، ظلم، بدو اخلاق ځان پاک دی. ويعلمكم الكتاب والحكمة، رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته کتاب یعنی قرآن کریم او حکمت ورزده کړ. یوازې قرآن لوستل کافی نه دي، بلکې د هغه په معنا پوهېدل او په ژوند کې پرې عمل کول هم ډېر مهم دي. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، الله تعالی مسلمانانو ته هغه علم ورکړ چې هغوی مخکې پرې نه پوهېدل. دا د علم د ستر اهمیت څرګندونه کوي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: قرآن د انسان د هدایت سرچینه ده، د زړه او اخلاقو پاکوالی د ایمان یو مهمه برخه ده. علم د انسان لپاره لوی نعمت دی. د قرآن زده کړه باید له عمل سره یو ځای وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت د انسانانو لپاره ستر الهي نعمت دی. انسان باید تل د علم د زده کړې هڅه وکړي. نو ګرانه وروره او قدرمنې خورې، موږ ډېر وخت د دنیا د شیانو ترلاسه کولو لپاره هڅه کوو، خو الله تعالی په دې آیات کې موږ ته یو ډېر ستر نعمت را یادوي: قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه ده. که انسان ډېر مال ولري خو د قرآن له لارښوونې بې برخې وي، زړه یې بیا هم تش پاتې کېدی شي. د قرآن یوازې د تلاوت لپاره مه ساته، ولوله، معنا یې زده کړه، پرې فکر وکړه او په خپل ژوند کې یې عملي هم کړه. خپل زړه له کبر، حسد او بدو اخلاقو پاک کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو د تزکیه لپاره هم راغلی و. او علم زده کړه، ځکه هغه علم چې انسان الله نږدې کوي د دنیا او آخرت دواړو لپاره ستره پانګه ده. قرآن هغه رڼا ده چې انسان ته لاره روښانه کوي. ورښتنی بدلون هغه وخت راځي چې قرآن زموږ له ژبې څخه زموږ زړه او عمل ته هم ورسیږي.